د هبت الله اخندزاده او د سراج الدین حقانی د نظر اختلاف. مهم خبر پورال ویډیو کې ګورو، چینل سبسکرایب کړئ. طالب چارواکو څو ځلې له نړیوالو غوښتنه کړې وه چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مثبت تعامل ورسره وکړي. نړیواله ټولنه وایي که طالبان غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي نو باید ټول شموله حکومت جوړ کړي او ښځو ته د کار او زده کړو حق ورکړي. خو د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخندزاده وایي د هیڅ هیواد فرمایشونه نه مني او هیڅوک دې د حکومت کولو مشورې نه ورکوي. خو د عالمانو په همدې غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ټینګار وکړ چې په نظام کې مسلکي او په کار پوهو کسانو ته اړتیا لري او په وینا د جمهوریت د مهال وړ کسان هم باید په حکومت کې ګډ کړي. ښاغلی حقانی ویل دلته چې د تیر شوي رژیم خلک دي په کار نه ده چې یو بل ته پیغور سره ورکړو، بیا د زړه زخمونه سره تازه کړو. د دغو خبرو باید تیر شو، د شفقت او ترحم لاس پرې راتیر کړو. موږ تاسې دلته کادرونه او مسلکي خلک لرو. نظام په طریقه باندې کیږي چې د هغوی افکار او ذهن اسلامي او ملي شي. باید موږ تاسې هغه د خپل ځان او ورور غوندې وبولو. بل خوا د طالبانو د حکومت په اډانه کې له افغان شخصیتونو سره اړیکو کمیسیون چارواکي وایي د دوی هلو ځلو ښې پایلې لرلې دي. دا و چمتو کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وه.